لوی کمپنۍ همدارنګه کوچنۍ کمپنۍ هڅه کوي چې د ځان لپاره قوي بشري سرچینې جذب کړي. د فوټبال ټیمونه، د کرکټ ټیمونه او همدارنګه نور ورزشي ټیمونه هڅه کوي چې د ځان لپاره قوي لوبغاړي جذب کړي، ځکه دا قوي لوبغاړي د دوی د پرمختګ او د دوی د بریا لامل کیږي. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته هغه لارې چارې بیان کړم چې د هغې په واسطه موږ کولی شو یو ښه ټیم جوړ کړو، یو ښه کارکوونکی ونیسو او همدارنګه داسې کارکوونکي ونیسو چې هغه زموږ د کمپنۍ، زموږ د کاروبار او زموږ د سازمان د پرمختګ لامل شي. زه نقیب الله حبیبي یم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د یوې څېړنې له مخې چې له 200 څخه په ډېرو بریالیو او ناکامو کمپنیو ترسره شوه، هغه کمپنۍ چې بریالیتوب ته رسېدلې وي، هغه کمپنۍ چې کامیابې شوې وي، د هغوی په پرمختګ کې ټیم، یعنې هغه بشري سرچینو 32 سلنه ونډه درلودله. زموږ ټیم، زموږ قوي بشري سرچینې کولی شي زموږ د کمپنۍ لپاره، زموږ د کاروبار لپاره یو ځانګړی مزیت رامنځته کړي. څرنګه چې زموږ کیفیت زموږ لپاره یو مزیت دی، څرنګه چې زموږ برانډینګ یا هغه د پیرودونکو ذهنیت زموږ د کمپنۍ پر وړاندې زموږ لپاره یو مزیت دی، همداسې زموږ بشري سرچینې هم کولی شي زموږ لپاره یو مزیت او همدارنګه یوه ځانګړتیا رامنځته کړي. د الف کارکوونکي یا د الف کارمند انتخاب زموږ د کمپنۍ لپاره په الف نتیجه باندې ختمیږي او همدارنګه د ب کارکوونکي انتخاب یا ټاکل زموږ د کمپنۍ لپاره په ب نتیجه ختمیږي. یعنې که چیرې تاسو داسې کارکوونکي ونیسئ لکه پخواني چې وو، لکه هغه کارکوونکی چې تاسو اوس شاړلی دی، لکه هغه کارکوونکی چې اوس تاسو له کمپنۍ څخه تللی دی، که چیرې تاسو هماغه ډول کارکوونکي د ځان لپاره ونیسئ، نو د تاسو د کمپنۍ راتلونکی به، د تاسو د کمپنۍ یا د تاسو د کاروبار پایله به همداسې وي لکه پخوا چې وه. یعنې که چیرې تاسو داسې کارکوونکي ونیسئ چې هغوی د زده کړې شوقي وي، هغوی د پرمختګ مینهوال وي، هغوی خطر منونکي وي، د تاسو د کاروبار فرهنګ، د تاسو د کمپنۍ فرهنګ همداسې نوښتګر، همداسې پرمختګ کوونکی کیږي. او که چیرې تاسو داسې کارکوونکی ونیسئ چې هغه د پرمختګ شوقي نه وي، هغه انګیزه ونه لري، هغه هیڅ خطر منونکی نه وي، نو د تاسو کاروبار هم پرمختګ نه کوي او شاته پاتې کیږي. البته د یوه ایډیال یا یوه ارماني کارکوونکي جذبول، همدارنګه د هغوی استخدامول کوم خاص سټنډرډ او همدارنګه کوم خاص معیارونه نه لري، بلکې دا د تاسو د کمپنۍ، د تاسو د کاروبار په هغه فرهنګ او همدارنګه د تاسو د کمپنۍ په ډول پورې اړه لري چې تاسو څرنګه کارکوونکی جذبوئ او همدارنګه د تاسو د کمپنۍ څرنګه فرهنګ دی، څرنګه هغه د فعالیت ساحه مو ده. یعنې که چیرې د تاسو په کمپنۍ کې د تاسو کارکوونکي په ټیمي بڼه فعالیت ترسره کوي، په ټیمي بڼه سره کار ترسره کوي، نو تاسو داسې کارکوونکي ونیسئ چې هغه په ټیمي بڼه ښه کار وکړلی شي، لکه د R&D یعنې د ریسرچ اینډ ډیولپمنټ د برخې کارکوونکي. یعنې که چیرې تاسو په کمپنۍ کې په خپل کاروبار کې یوه برخه لرئ چې هغه تحقیقات ترسره کوي، هغه څېړنې ترسره کوي او هغه نوښتونه رامنځته کوي او هغه د تاسو د کمپنۍ د پرمختګ مسؤل ټیم وي، نو تاسو داسې کارکوونکي ونیسئ چې هغه په ټیمي بڼه فعالیت ترسره کړي، ځکه هلته عموما کار په ټیم سره ترسره کیږي. او که چیرې د تاسو کمپنۍ داسې فرهنګ ولري چې هلته کارکوونکي جدا جدا باید کار وکړي، یوازې باید کار وکړي، نو تاسو داسې کارکوونکي ونیسئ چې هغه په یوازې بڼه وکولی شي په ښه توګه کار ترسره کړي، لکه د بانک کارکوونکي، همدارنګه د رستورانتونو کارکوونکي. نو تاسو خپله کمپنۍ وګورئ، خپله کمپنۍ مطالعه کړئ، د هغې مطابق د ځان لپاره یو کارکوونکی جذب کړئ. دا فکر ناسم دی چې بعضې فکر کوي چې دغه کارکوونکی یا دغه مدیر په دغه کمپنۍ کې ښه فعالیت ترسره کړی و، ښې کړنې لرلې، د هغه کمپنۍ د بریا لامل شو، دا به د تاسو د کمپنۍ لپاره هم مناسب وي. نه، هغه کمپنۍ او د تاسو کمپنۍ فرق لري، د هغه تجربه او د تاسو د کمپنۍ کاري ساحه چې ده ممکن فرق ولري. نو تاسو باید د ځان لپاره داسې څوک جذب کړئ چې هغه د تاسو د کاروبار لپاره یو مناسب شخص وي. تاسو به د ځنګل د قانون نوم اورېدلی وي. په واقعي نړۍ کې هم د ځنګل قانون واکمن دی. د ځنګل قانون موږ ته دا وایي چې موږ د استعدادونو په جذب کې د نورو کمپنیو سره په جګړه اخته یو. یعنې نورې کمپنۍ کوښښ کوي چې تکړه کارکوونکي زموږ د کمپنۍ څخه بوځي، یعنې دوی کوښښ کوي چې زموږ څخه هغه زموږ تکړه او بشري سرچینې چې زموږ د کاروبار د پرمختګ لامل کیږي هغوی وتښتوي. که چیرې د تاسو سره تکړه او غوره بشري سرچینې کار نه کوي، نو په ډېر احتمال د تاسو د رقیبانو سره کار کوي.
د تاسو رقیبان نه یوازې دا چې د تاسو د بازار رقیبان دي، یعنې تاسو څخه د بازار ونډه اخلي، بلکې د تاسو د بشري سرچینو د جذب رقیبان هم دي. یعنې هغوی کوښښ کوي چې د تاسو څخه د دغه بازار څخه هم ښې بشري سرچینې جذب کړي او تاسو ونه شئ کولی چې په هغه برخه کې بریا ته ورسیږئ. نو خپل رقیبان تاسو باید وپېژنئ او د خپلو بشري سرچینو لپاره نه یوازې دا چې د هغوی لپاره ښه ماشینونه ورکړئ، بلکې د هغوی لپاره باید نور امتیازات هم تاسو په نظر کې ونیسئ. د هغوی لپاره داسې یو فرهنګ رامنځته کړئ چې دوی د تاسو په فرهنګ کې، د تاسو په کمپنۍ کې خوشحاله وي. داسې خوشحالي باید هغوی ته ورکړئ که چیرې په بل کاروبار کې، په بله کمپنۍ کې هغوی ته د تاسو د کاروبار 2 چنده یا 3 چنده معاش هم برابر شي، دوی ونه غواړي چې د تاسو له کمپنۍ څخه لاړ شي. دوی د تاسو سره یوه احساسي، یوه عمیقه او یوه قوي رابطه او یوه قوي اړیکه ولري. یعنې په خپل کاروبار کې د خپلو کارکوونکو لپاره د مادي حقوقو څخه هاخوا تاسو په نورو ارزښتونو هم پانګونه وکړئ. تاسو به د ګوګل کمپنۍ نوم اورېدلی وي. د ګوګل په کمپنۍ کې کارکوونکو ته چې کوم امتیازونه ورکول کیږي، هغه په نورو کمپنیو کې ډېر کم ورکول کیږي. همدا لامل دی چې ګوګل کمپنۍ نن ورځ ډېر پرمختګ کړی دی. نن ورځ د لوی کمپنیو په قطار کې راځي، ځکه چې دوی د خپلو بشري سرچینو لپاره داسې یو فرهنګ، داسې یو چاپېریال رامنځته کړی دی چې هغه د دې لامل کیږي چې دوی په ګوګل کې پاتې شي او ګوګل ته وفادار وي او د ګوګل لپاره ښه کار وکړي. او که چیرې تاسو په عمل کې د خپلو کارکوونکو سره ناسم چلند کوئ، د هغوی سره له ناوړه اخلاقو څخه کار اخلئ، یا د تاسو د رهبریت یا د هغه د مشرۍ سیستم سم نه وي، تاسو که هر څومره قوي بشري سرچینې جذب کړئ او همدارنګه د هغوی لپاره یو ښه چاپېریال برابر کړئ، نو نشئ کولی هغوی د ځان سره وساتئ، بلکې د تاسو کړنې، د تاسو عمل هم د بشري سرچینو په کړنو باندې اغیز کوي. د بشري سرچینو د جذب لپاره باید تاسو په هر ځای او په هره نقطه کې د هغوی په لټه کې وئ. یوازې تاسو باید د خپلې کمپنۍ په داخل کې د انټرویو پر مهال د هغوی وړتیاو ته پام ونه کړئ، بلکې هر چېرته چې تاسو قوي بشري سرچینې لیدلې، قوي کارکوونکي مو لیدل، باید د هغوی د جذب لپاره هڅه وکړئ. که هغه سیمینار وي، که هغه یو ورکشاپ وي، که هغه یو پارک وي او همدارنګه هغه یو بل داسې ځای وي لکه رستورانت. دا له دې امله وایم چې ډېرې کمپنۍ فقط انټرنټ ته اعلان ورکوي، یو ویبسایټ ته اعلان ورکوي تر څو د دوی لپاره بشري سرچینې راولېږي. ډېر تکړه کارکوونکي او ډېرې قوي بشري سرچینې تنها په انټرنټ کې نه پیدا کېږي، ځکه هغوی ممکن بل چېرته جذب شوي وي، بل چېرته کار وکړي. یعنې تر ډېره پورې قوي بشري سرچینې عموماً په نورو ځایونو کې مصروفه دي، په نورو ځایونو کې کار کوي. تاسو باید د هغوی د دقیق موقعیت په لټه کې وئ تر څو تاسو هغوی د ځان لپاره راجذب کړئ. د بشري سرچینو د جذب په وخت کې یو مهم ټکي ته چې تاسو باید پاملرنه وکړئ، هغه دا ده چې تاسو باید د هغوی تعهد او د هغوی علاقه په پام کې ونیسئ. که چیرې دوی هغه کار چې ترسره کوي او همدارنګه هغه کمپنۍ کې چې دوی استخدامیږي چې هغه د تاسو کمپنۍ ده، که چیرې دوی د هغې سره علاقه ونه لري، د هغې سره مینه ولري، نو دوی نشي کولی په هغه کار کې بریالي شي یا هغه کار په ښه بڼه ترسره کړي. تاسو باید د سټیو جابز د اپل کمپنۍ د بنسټګر نوم اورېدلی وي. نوموړی وایي کله به چې ما د اپل کمپنۍ لپاره بشري سرچینې یا کارکوونکي استخدامول، نو ما به د هغوی تعهد او مینې ته ډېر کتل، ځکه چې مینه د دې لامل کېږي چې دوی هر څومره ستړي وي، هر څومره دوی ناراحته وي، وکولی شي هغه کار په ښه بڼه ترسره کړي. او همدارنګه ده به د هغه کارکوونکي تعهد ته کتل چې دوی د اپل کمپنۍ پر وړاندې کوم تعهد لري. کله به چې دی پوه شو چې دغه کارکوونکی د اپل کمپنۍ خپله کمپنۍ بولي او د هغې د پرمختګ لپاره په هماغه اندازه کوښښ کوي لکه د خپلې کمپنۍ لپاره، په هغه وخت کې به نوموړي دغه کارکوونکی استخدامولو. دا ځکه وایم کله چې یو کارکوونکی د یو کار د ترسره کولو وړتیا ولري، یا د هغه علم او پوهه ولري، یا د هغه تجربه ولري، دا په دې معنا نه ده چې دی هغه کار ترسره کوي یا هغه کار ترسره کولی شي. یعنې د ده تجربه، علم او پوهه موږ ته یوازې دا راښیي چې دی کوم کارونه ترسره کولی شي، بلکې د ده انګیزه، د ده وفاداري او د ده زحمت ایستل موږ ته دا راښیي چې دی زموږ لپاره کوم کارونه ترسره کولی شي. یعنې له دوی څخه دا مه پوښتئ چې تاسو کوم کارونه ترسره کولی شئ، بلکې د دوی څخه دا پوښتنه وکړئ چې د موږ لپاره کوم کارونه ترسره کولی شئ. کله چې تاسو زموږ لپاره دلته راشئ، مدیر شئ، کله چې تاسو دلته راشئ، موږ د خپلې کمپنۍ د یوې برخې مسؤلیت تاسو ته در وسپارو. تاسو ممکن کوم کارونه ترسره کړئ، تاسو زموږ د کمپنۍ د بریا لپاره یا د موخو ته د رسیدو لپاره کوم کارونه کولی شئ ترسره کړئ. یو بل مهم ټکی چې تاسو باید حتما هغه په پام کې ونیسئ، هغه حالیي اثر دی. تاسو ممکن د حالیي اثر نوم اورېدلی وي.
حاله یې اثر دې ته وایي کله چې موږ په یوه چا کې یوه ښه ځانګړتیا یا یوه ښه ښېګڼه ووینو نو موږ داسې فکر کوو چې د دغه شخص ټول شخصیت به همداسې ښه وي. د بېلګې په توګه تاسو یو کارکوونکی نیسئ او د کاري مرکې پر مهال هغه ډېر ښه لباس اغوندي یا ډېرې ښې خبرې کوي یا ډېر ځان ښه معرفي کوي، نو تاسو فکر کوئ چې دا به همدغسې کار هم په ښه بڼه ترسره کړي. یعنې حاله یې اثر دا چې د هغه خبرې او د هغه لباس چې په ښه بڼه و دا ممکن په تاسو باندې تاثیر وکړي، په تاسو باندې اغېز وکړي چې تاسو هغه استخدام کړئ او ممکن دا د تاسو لپاره یو ناسم انتخاب وي. نو هر کارکوونکی چې تاسو د خپل کمپنۍ لپاره ګمارئ هغه باید له مختلفو زاویو څخه له مختلفو بعدونو څخه مطالعه کړئ، د هغه شخصیت وپېژنئ، د هغه تجربه، د هغه علم او د هغه وفا، تعهد او دا چې د تاسو د کاروبار لپاره د تاسو د کمپنۍ لپاره کوم کارونه کولی شي ترسره کړي. په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي، تاسو کولی شئ دا ویډیو له خپلو ملګرو سره له خپلو انډیوالانو سره شریکه کړئ او همدارنګه خپل نظریات زما سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.